د انویټ د زده کولو لپاره اړینه دا ده چې تاسو د برق او برېښنا د اساسي موضوعاتو په اړه پوره معلومات ولرئ. هغه موضوعات په لاندې ډول دي. لومړی، برېښنا څه شی ده؟ ولټ څه شی دی؟ امپیر څه شی دی؟ واټ څه شی دی؟ او په اخر کې رزسټنس څه شی دی؟ که تاسو د دغه اساسي موضوعاتو سره آشنایي نه لرئ او د برېښنا په برخه کې کار کوئ، نو تاسو د ځان او هغه چا سره چې کار یې ورکوئ ظلم کوئ. نن به مو زه په دې انځوریزه کې د دې مسؤلیت بار یو څه سپک کړم. لومړی، برېښنا پیژنو. آیا کله هم داسې پیښه سوې چې په داسې ځای کې برق جټکه درکړې وي چې هیڅ د برېښنا درک هم نه وي موجود؟ مثلا دروازه خلاصوې او په دې سره د دروازې لاس دې تاسو ته برق درکړي. په ماشومتوب کې خو به مو حتما د شپې پر مهال پر خپل بالښت یا توشکه کوچني بڅرکې لیدلې وي. کله چې تاسو جرابې اغوستې وي او پر فرش پښې وموښئ، نو بیا ستاسو په بدن کې منفي چارجونه را یو ځای کیږي، او کله چې بیا تاسو د یو داسې شي سره په تماس کې سئ چې هغه مثبت چارجونه لري، نو بیا ستاسو د بدن څخه دا چارجونه وځي او تاسو د برېښنا د جټکې احساس کوئ. همدا برېښنا ده چې په زیاته اندازه په بیټرۍ کې را یو ځای کیږي، او دا چې د بیټرۍ یوه سر ته منفي او بل ته جمع وایي، دا ځکه چې په یوه طرف کې منفي او په بل طرف کې مثبت چارجونه را یو ځای سوي دي. په دې انځوریزه کې تاسو دوه کسان وینئ چې د دوی اورلګیت ورک دی او د دوی بیا د لاسه نه کیږي چې اورلګیت پیدا کړي. نو د یو پټو یا ټوکر په مټ ځان چارجوي او ګاز ته اور ورچوي. خو یوې خبرې ته مو باید چې پام وي، هغه دا چې د دې کار دپاره به ځان د مځکې څخه پورته کوئ چې چارج مو مځکې ته ولاړ نه سي. د لرګي یا د پلاستیک پر چوکۍ کښېنئ. که مو کله په میله کې اورلګیت نه و راوړی، نو همسایګان مت په تکلیفوئ. د خپل ځان څخه لیټر جوړ کړئ، کټ مټ لکه دا ځوان. خلاصه دا چې برېښنا هغه منفي چارجونه دي چې د مثبت څخه جلا سوي وي. کله چې همدا جلا سوي چارجونه د مثبت چارجو خواته ځي، نو دې ته ویل کیږي برېښنا. د برېښنا تر پیژندلو وروسته د ولټ پیژندل اړین دي. د بیټرۍ برق ولې څوک نه نیسي؟ ځواب دا نه دی چې دا مړ برق دی. که نه د هندارو برق خو هم مړ برق دی، نو ولې خلک نیسي؟ ځواب دا دی چې د بیټرۍ ولټ کم دی. کله چې یو برېښنایي توکی تر خپلې اندازې لوړ برق ته وتړې، نو ولې سوځي؟ دا ځکه چې برق یې نیسي. همداسې لکه انسان چې نیسي. موږ هغه ته سوځل کېدل وایو، خو د انسان هغه ته بیا د برق نیول وایو. خو په حقیقت کې دا دواړه سره یو شی دي. برېښنا هم لکه اوبه غوندې په وایر کې ځي راځي. کله چې د پایپ اوبه ډېرې تیزې سي، نو بیا هغه شی ماتوي چې همدا تیزې اوبه ورباندې لګېږي. تاسو پوهیږئ چې تر ټولو کلک توکي په اوبو پرې کېږي، لکه دغه د اوسپنې پنډه تخته چې په اوبو یې پرې کوي. لکه څنګه چې د اوبو فشار تیزېدلی سي، همدا ډول د برېښنا فشار هم تیزېدلی سي، چې همدا د برېښنا فشار په ولټ اندازه کېږي. کله چې د برېښنا فشار لوړ وي، نو موږ وایو چې ولټ یې لوړ وي. نو لکه څنګه چې د تیزو اوبو څخه ځان ګورئ، نو د تیزې برېښنا څخه هم ځان وګورئ. دا چې ولې د برېښنا فشار ته ولټ ویل کېږي، دا بیا جلا بحث دی چې دا به تاسو په کمنټ کې یا هم د واتساپ په ګروپ کې راته ووایاست. او که نه پوهېداست او ځان ورباندې پوهول غواړئ، نو هم راته ووایاست. دریم باید چې په امپیر ځان پوه کړئ چې دا بیا کومه بلا ده. که لنډ یې ووایم، نو امپیر د راجمع سوو چارجونو اندازې ته ویل کېږي. مثلا په 10 لیټر ډبه کې څو لیټر اوبه ځایږي؟ معلومه خبره ده چې 10 لیټره. همدا ډول که ووایو چې په 200 امپیره بیټرۍ کې څو امپیره چارجونه ځایږي، بیا هم معلومه خبره ده چې 200 امپیره. دا خو په بیټرۍ کې د امپیر مثال سو. په وایر کې د امپیر مثال بیا په پایپ کې د اوبو په شان دی. کله چې وایر نازک وي، نو ګرمیږي. دا ځکه چې امپیر ورباندې ډیر وي. کټ مټ لکه څه ډول چې په کوچني او نازک پایپ کې اوبه ډیرې سي، نو پایپ څیریږي. همدا ډول کله چې پر وایر امپیر زیات سي، نو وایر سوځي. د امپیر او ولټ ترمنځ توپیر: کله چې ولټ ډیریږي، یعنی برېښنا ډېره په تیزۍ سره په لین کې ځي، او کله چې امپیر ډیریږي، نو د برېښنا اندازه ډیریږي. مثلا 1 انچ پایپ چې ډیر تیز وي، هم هغه 1 انچ اوبه راباسي، او که خام وي هم هغه 1 انچ اوبه راباسي. اوس که د همدې 1 انچ پایپ اوبه تیزیږي، دا په دې معنی چې ولټ یې لوړیږي. خو که د پایپ اندازه غټیږي او 2 یا 4 انچه کیږي، نو دا بیا لکه د برېښنا امپیر چې ډیریږي. که د برېښنا امپیر لوړیږي که ولټ، په دواړه صورته کې د برېښنا مصرف ډیریږي. مثلا که د پایپ انچ غټیږي او که یې فشار ډیریږي، په دواړه صورته کې اوبه ډیرې مصرفیږي. اوس نو واټ بیا څه شی دی؟ واټ د برېښنا د اندازه کولو واحد دی. لکه څنګه چې اوبه په لیټر اندازه کیږي، همدا ډول برېښنا په واټ اندازه کیږي. اوس نو دا څه معنی چې پر یو توکي لیکلی وي چې دا 15 واټه دی، یا دا 10 واټه دی، یا هم 50 واټه دی. دا د همدې توکي د مصرف اندازه ده چې په یوه ساعت کې لري.
د یو موټر ټانکۍ 40 لیټره ده، د بل موټر 80 لیټره ده او دواړه موټر په یوه ساعت کې دا تیل ختموي. نو کوم موټر ډیر مصرف لري؟ پر ځینو توکو دا هم لیکلي وي چې دا 12 ولټه تر 24 ولټه پورې کار کوي او پر ځینو بیا 220 او 380 لیکلي وي. دا په دې معنا چې د دومره تیز فشار لرونکي برېښنا طاقت لري او تر دومره برېښنا پرې سوځي نه. خو که تر دغه اندازه د برېښنا فشار ډیر سو نو دا شی نور سوځي او که تر دې اندازه لږ وي نو بیا کار نه کوي. دا موټر د دغه ډول توکي یو ډیر ښه مثال کېدلی سي. دا موټر د دې پایپ د اوبو د فشار په واسطه پر مخ روان دی. اوس که چیرې د دغه اوبو فشار تر اندازې زیات سي موټر ماتوي او که کم سي نو بیا پر مخ نسي تلای. همدا ډول د یو ګروپ مثال هم دی. په اخر کې ريزिस्ټنس دا د مقاومت په معنا دی. کله چې یو پایپ کات سي او یا هم یو دروند شی ور باندې کښېښودل سي نو د اوبو فشار راکموي چې همدې ته مقاومت هم ویل کیږي. کله چې ريزिस्ټر د زیات ولټ لرونکي وایر په سر کې ورکړي نو په همدې ولټ کمیږي چې همدا د برقي توکو د سوځول کېدو مخه نیسي. کله چې ولټ ډیریږي نو ريزिस्ټر یې فشار ورکموي. په اخر کې به یو څو پوښتنې د دې لپاره درڅخه وکم چې ته یو څه نور فکر هم پکښې وکړې. 300 واټه هنداره څه معنا؟ 300 واټه هنداره دا معنا چې که چیرې دا هنداره 8 امپیره برېښنا په 30 ولټه فشار کې تولید کړي نو په یوه ساعت کې به 300 واټه برېښنا په بیټرۍ کې جمع کړي. یو 2 انچه پایپ به چې ښه په فشار اوبه راپورته کوي په څومره وخت کې یوه 3000 لیټره ټانکۍ ډکه کړي. دا و د برېښنا، ولټ، امپیر، واټ او ريزिस्ټنس په اړه معلومات. هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلي وي او یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. انځوریزه لایک کړئ ترڅو یوټیوب او فیسبوک په دې پوه سي چې دا ډول معلومات د پښتنو دپاره اړین دي او نورو کسانو ته یې هم د کتلو دپاره ور وړاندې کړي. زما دغه ډول نورو انځوریزو دپاره زما سره پر واتساپ هم اړیکه نیولی سئ. تر بلې هفتې د خدای په امان.